د ملکنډ ادب خیزه سیمه تاڼه بایزی کې د شاعرانو د خوندوند بنډار تابع شوي وه چې پکې شاعرانو د ملکنډ د پسرلي او د ښکلا په خپل کلامونو کې ستاینه وکړه. تفصیل ګورو د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. د تاڼې ادبي ټولنې د انتظام لاندې د سپرلي په نوم د غزل ماښام مشاعرې تابع شوي وه، کمې کې چې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و او د خوندور بنډار نه په جولو خوندونه واغستل. د مشاعرې صدارت زرنوش شهاب وکړو او کرنل ریټایر ابراري سبزی او ادریس خان د دستوري مشران میلمانه وو. فضل معبود صایم، بغزمین نگار، شهباز محمد، فضل کریم ناشاد، زاهد شباب، اقبال شاکر، گوهر علي گوهر، اسلم سالک، ناموس خان ناموس، محمد اقبال، برهان الدین، ظهور قادری، صفدر خان، علي محمد سحر او نور قلمکارو خپل خوندور کلامونه واورول، کومې چې د دستوري فن نور هم سپرلی کړو. سوړ محفل بتوت کی دا ساړه سړی او خدای بچر تلوي کی دا واړه سړی او دې نو سړو را باندې وبخل او ټول جنتیان غزاړه سړی دې نو سړو را باندې وبخل ټول جنتیان غزاړه سړی او چای د ډوډۍ پختنه کړی و هلته یو سړی چې بخواړه سړی اے نهر لس صبر وکلک مړه چې په خواړه شي دا ماړه سړی او زما د سر قاتل چې هم چرته څوک ونه وجني زما د سر قاتل چې هم چرته څوک ونه وجني او ما وارثانو ته په ژوند دا وصیت کړی دی او دا چې سودی دا به همته به مهنت نه دی. ادریس خان دا چې سودی دا به همته به مهنت نه دی، ما پسې کله پرېخې ما پسې هجرت کړی دی. ویناوالو خپل وینا کې ویل چې د ملکنډ شاعرانو تل د حالاتو ترجمانی کړې ده او د شعر په ژبه دنیا ته د ملکنډ امن، ښکلا، ورورولي او د مینې ماحول په ډاګه کړی دی. باید چې د قلمکارو د زیار ستاینه او ډاډګیرنه وشي. سید زمان سبا، هم پښتون نیوز، تاڼه، ملکنډ.